سلامونه او نیک هیلې ملګرو هیله چې روغ او جوړ صحت په جامو کې پټ یاست. په دې ویډیو کې درته د فرانسوي ژبې د دوهمې ډلې فعلونه تشریح کوم. خو په یاد ولرئ چې ګوره نوټ ونیسئ. دا ویډیو ډیره مهمه او اړینه ویډیو ده. په دې مې ډیر زحمت ایستلی دی ځکه چې په مختلفو وختونو کې په مختلفو ډولونو مې درته تشریح کړی دی. که چیرې دا مو زده نه وي نو تاسې هیڅکله نشئ کولی فرانسوي ژبه خبرې وکړئ، زده یې کړئ. نو هیله کوم ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو دغه فعلونه په ټولو طریقو باندې ښه وپوهیږئ. راځئ چې دوام ورکړو. د فرانسوي ژبې د دوهمې ډلې فعلونه. د فرانسوي ژبې د دوهمې ډلې فعلونه هغه فعلونه دي چې په ای اغ باندې پای ته رسیږي، یعنی اخر کې ای اغ لري. دا فعلونه د لومړۍ او درېمې ډلې فعلونو څخه توپیر لري او د خپلو ځانګړو قواعدو له مخې تعریف کیږي، یعنی کارول کیږي. په دې لنډه پیژندنه کې به موږ د دې فعلونو په اړه مهم معلومات او د هغوی د کارولو طریقه وڅېړو. دا معلومات به د فرانسوي ژبې د زده کوونکو سره مرسته وکړي چې په اسانۍ سره دا فعلونه په خپلو خبرو او لیکنو کې وکاروي. نو اوس راځئ چې لومړۍ برخه یې شروع کړو. د دوهمې ډلې فعلونه حال زمانه یعنی اوسنی وخت دی. د فعلونو اساسي بڼه. د دوهمې ډلې فعلونه چې په ای اخ پای ته رسیږي پای مومي، لکه فینیغ. د تصرف لپاره دا فعل یعنی ختمول، پای ته رسول. ای اغ وروستاړي لرې کوو یعنی له منځه وړو. د ضمیر سره تطابق. د هر ضمیر لپاره ځانګړي پایونه اضافه کیږي. د مثال په توګه جو فینی ای اس اضافه کیږي چې فینیغ دلته ټول مکمل لیکل شوی دی ای اخ سره ټول اخر کې، ولی دلته یعنی له صفر نه ای اخ ترنه لرې کیږي، دلته ورته ای اس اضافه کیږي زما لپاره. چو فینی ستا لپاره ای اس اضافه کیږي، بیا ایلو ال لپاره د هغه یا هغې لپاره بیا ای تی اضافه کیږي. او لاندې چې دی د ډلهییزو ضمیرونه یعنی هغوی چې جمع دي د نو او وو لپاره چې دی ای اس اس اضافه کیږي، خو دلته د نو لپاره او ان اس اضافه کیږي ورپسې، او د وو لپاره او زد اضافه کیږي چې تلفظ دا ډول دی نو فینیسون، نو فینیسون، وو فینیسې. نو راځئ چې لږ مخکې ولاړ شو. د دریم کس جمع لپاره ایلو ال لپاره ای اس اضافه کیږي، خو او ان تی هم ورسره اضافه کیږي په اخر کې، لکه څنګه چې دغه پاسنۍ ته اضافه شوي همدا ډول دلته هم دی. د ایلو ال د هغوی جمع لپاره که هغوی نارینه وي یا هغوی ښځینه وي ای اس اس اضافه کیږي، خو د هغې ترڅنګ او ان تی هم ورسره اضافه کیږي چې تلفظ یې دا ډول دی ایل فینیس، ال فینیس، ایل فینیس او ال فینیس. اوس راځئ چې لږ مخکې ولاړ شو. ها پریزانت حال یا اوسنی وخت. په حال کې فعل د فاعل سره سم پای بدلوي، لکه څنګه د بیلګې لپاره فینیغ فعل ته بیا غوږ ونیسئ. جو فینی، جو فینی زه ختموم. تو فینی، تو فینی ته ختموي. ایل فینی، ایل فینی او ال فینی چې ما هغه نه ده لیکلې تاسې کولی شئ ورسره ولیکئ، هغه ختموي، هغه ښځینه یا هغه نارینه. او بل نو فینیسون، نو فینیسون مونږ ختموو. وو فینیسې، وو فینیسې تاسو ختموئ. ایل فینیس، ایل فینیس یا ال فینیس، ال فینیس هغوی ختموي. اوس راځئ چې لږ مخکې ولاړ شو. د دوهمې ډلې فعلونو ماضي زمانه. ماضي یعنی د تیر وخت، د دوهمې ډلې تیر وخت. ښه لومړی جوړښت پاسې کمپوزي. پاسې کمپوزي چې دی تیر وخت ته ویلی کېږي، سمه دی. د ماضي زمانې لپاره موږ افواغ فعل مرستیال فعل کاروو او د اصلي فعل اسم مفعول ورسره یوځای کوو. د بیلګې په توګه ژی فیني، ژی فیني ما ختم کړل. نو راځئ چې تاسو ته سم تشریح کړم، له هغې نه وروسته به تاسو ته دغه فعل په تیر وخت کې ټول وکاروم. د اسم مفعول جوړول. د دوهمې ډلې فعلونو لپاره دا اسم مفعول جوړولو لپاره په ای اخ پای ای ته بدلو. د مثال په توګه فینیغ فینی ته بدلیږي. دلته تاسو په ګورئ چې ای اغ لرې کېږي، یوازې ای پاتې کېږي چې دا د تیر وخت د کارونو لپاره دی. او دا هم د افواغ فعل تصرف یا په جملو کې کارول. ژی، تو as، il a، elle a، nous avons، vous avez، il ou elle، زو. اوس راځئ چې لږ مخکې ولاړ شو. پاسې کمپوزي یعنی تیر وخت ماضي. په ماضي کې فعل د افواغ سره کارول کیږي. د بیلګې په توګه بیا هم مغه فینیغ دی. ژی فینی، ژی فینی ما ختم کړل. تو as فینی، تو as فینی
تا ختم کړل. زه بخښنه غواړم د دغه کیبورډ له طریقه لږ ستونزه راغلې ده چې ما اشتباه لیکلي بیا تاسو دغه تا ختم کړل ولیکئ چې دلته یو لام اضافه کړئ دلته یو الف اضافه کړئ چې دا معنی کیبورډ کې غلطي شوې ده. بخښنه غواړم البته اکثره ورځې غلطي کیږي نو که چېرې زما هم ځینې ځای کې فکر نه کیږي تاسې ماته د کومنټونو برخه کې حتما ووایئ. ایلا فینی ایلا فینی هغه ختم کړل. nous avons fini موږ ختم کړل. vous avez fini تاسو ختم کړل. ils ont fini هغوی ختم کړل یا elles ont fini هغوی ختم کړل. اوس راځي چې لږ مخکې ولاړ شو. د دوهمې ډلې فعلونو راتلونکې زمانه. د اصلي فعل ساتل په راتلونکي وخت کې د فعل بشپړه بڼه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه فینیر چې دی همدا ډول پاتې کیږي همداسې پاتې کیږي. د راتلونکي وخت پایونه د هر ضمیر لپاره ځانګړی پای اضافه کیږي یا پایونه اضافه کیږي لکه زما لپاره ا ای ستا لپاره ا اس د هغه لپاره ا یا هغې لپاره د نو لپاره او ان اس اضافه کیږي د وو یا تاسو لپاره او زد اضافه کیږي د هغوی د جمع لپاره او ان تی اضافه کیږي. د پایونو یوځای کول دا پایونه د فعل په اخر کې اضافه کیږي. د مثال په توګه je finirai ها د جمع لپاره د جمع بڼه یعنی د ډیرو لپاره د ډله ییزو ضمیرونو لپاره nous finirons vous finirez il elles finiront. اوس راځي چې همدغه فعل په جملو کې وکاروو. futur simple راتلونکې زمانه یعنی راتلونکې وخت. په راتلونکي وخت کې فعل د خپل بشپړ شکل ساتي او ځانګړي پایونه ور اضافه کیږي. بیا هم بیلګه د فینیغ فعل دی. دلته تاسې ګورئ لکه څنګه چې مخکې موږ ولوستل همدا ډول اوس یې په جملو کې کاروو. je finirai زه به ختم کړم. tu finiras ته به ختم کړې. il finira یا elle finira هغه به ختم کړي. nous finirons موږ به ختم کړو. vous finirez تاسو به ختم کړئ. ils finiront elles finiront هغوی به ختم کړي. اوس راځي چې بله برخه تشریح کړو. د دوهمې ډلې نور مهم فعلونه چې هغه یو choisir د انتخاب کول. دا فعل د یو شي یا کس د غوره کولو لپاره کارول کیږي. د بیلګې په توګه je choisis un livre زه یو کتاب انتخابوم. دوهم چې دی هغه بریالی کېدل دی. réussir د یوې موخې په ترلاسه کولو کې بریالیتوب ښیي. مثلا j'ai réussi à l'examen زه په ازموینه کې بریالی شوم. او بل چې دی ډکول remplir د یو لوښي یا فورمې د ډکولو لپاره کارول کیږي. بیلګه ils ont remplir le formulaire هغوی فورمه ډکه کړه. او بل چې دی لویدل grandir د فزیکی یا معنوي ودې ښودلو لپاره کارول کیږي. مثال tu grandiras vite ته به ژر لوی شي. اوس راځي چې بله برخه تشریح کړو. د دوهمې ډلې فعلونو کارولو په جملو کې je choisis un livre زه یو کتاب انتخابوم. j'ai réussi à l'examen ما په ازموینه کې بریالیتوب وموند یا زه په ازموینه کې بریالی شوم. tu grandiras vite ته به ژر لوی شي. د دوهمې ډلې فعلونو تمرین او کارول. لومړی منظم تمرین. د دې فعلونو د ښه زده کړې لپاره هره ورځ لږ تر لږه 15 دقیقې تمرین وکړئ. د بیلابیلو زمانونو او ضمیرونو سره د فعلونو تصرف یا کارول تمرین کړئ. دوهم د فعلونو جوړول. د هر نوي زده کړل شوي فعل لپاره هڅه وکړئ چې لږ تر لږه 3 بیلابیلې جملې جوړې کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د فعل کارولو په مختلفو حالتونو کې تمرین کړئ. دریم د لغتونو زیاتول. هره اونۍ هڅه وکړئ چې لږ تر لږه 2 نوي
د دوهمې ډلې فعلونه زده کړئ. د دې فعلونو معنی، تلفظ او کارول په یاد ولرئ. څلورم: عملي کارول. د فرانسوي ژبې ملګرو سره خبرې اترې وکړئ او هڅه وکړئ چې دا فعلونه په خپلو ورځنیو خبرو کې وکاروئ. دا به تاسو د زده کړې پروسه لا ګړندۍ او اغېزمنه کړي. تر بلې ویډیو مو په لاس سپارم. ښې چارې، ښه وختونه.